نوزاده صاحب او زمونږ ډېر محترم مشر استاد افسانه نګار محقق ادیب شاعر جناب دیدار طاهر صاحب ته خواست کوم چې هغوی راشي او ستاسو سره هم کلام شي. دیدار طاهر صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه ټول حاضرینو ما استادان صاحبان او همزولي ملګري ټولو ته هرکلی وایم. ما ته وختي زما ډېر محترم استاد د اتنا دویم هغوی راته ټلیفون وکړي ته دې پروګرام ته به راځئ. مې ویلې چې زه خپله یو پروګرام دی خو زه به ستاسو دپاره درځم. بیا راته مشال صاحب دغه وکړو نو زه د کلام په نیت خو نه هم راغلی خو ډېره مننه علي محمد سهر صاحب یو دوه شعرونه د غزل نه مخکې به ووایم چې په موږ راخور د غلامۍ موسم دی د یو په موږ راخور د غلامۍ موسم دی د یو بنده د بندګۍ موسم دی او رسکشي ده د طاقت او انصاف د تنګ نظرۍ او خودغرضۍ موسم دی. انصاف د چا نه اوس سړی وغواړي انصاف د چا نه اوس سړی وغواړي خپور په پیزا د بې انصافۍ موسم دی. غزل تاسو په اجازت زمونږ په دې چم کې شوخه شنګه جینۍ ګرځي زمونږ په دې چم کې شوخه شنګه جینۍ ګرځي د زاڼې په شان ګرځي هسې دنګ غړی ګرځي. دا الکانې غزل دی نو تاسو نه ذکر زمونږ په دې چم کې شوخه شنګه جینۍ ګرځي او د زاڼې په شان ګرځي هسې دنګ غړی ګرځي. حیران یم تشبیه ورله د څه شي سره ورکم حیران یم تشبیه ورله د څه شي سره ورکم دا ګل ګرځي غوټۍ ده که په ځمکه سپوږمۍ ګرځي. حیران یم تشبیه ورله د څه شي سره ورکم دا ګل ګرځي غوټۍ ده که په ځمکه سپوږمۍ ګرځي. او رنګونه د سپرلیپې راورېږي یو بهیر دی رنګونه د سپرلیپې راورېږي یو بهیر دی. زما د وران زړګي په بڼ کې شنه لولکۍ ګرځي او په تورو زما د کلي جونه ثاني نه لري د حسن زما د کلي جونه ثاني نه لري د حسن. ته وایې به چې دلته د کوی قاف خاپیری ګرځي. مختار د چې طاهره زلزلمې په زړګوټي کې راغلي طاهره زلزلمې په زړګوټي کې راغلي خارو د که کونتره مې د زړه په بلۍ ګرځي. ډېره مننه.